نو دا لور د الله سبحانه وتعالی نعمت ته او د کور برکت ته. په لونو باندې مه خفه کېږئ، لونو باندې خرچه کوئ. د لونو ښه تربیت کول، چا چې د لونو ښه تربیت وکړو یا د خویندو، دی به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي. په دې باندې دلیل دی. امام بخاري رحمه الله د حدیث راوړی په الادب المفرد کې، من عال جاریتین حتی تبلغا، چاله چې الله دوه لونه ورکړي دوه، او دې درې دوه لونو ښه تربیت وکړي تر دې چې پیغلي شي او بیا واده کړي په ښه طریقې سره، دخلت انا وهو في الجنة كهاتين، ما او دی به په جنت کې دواړه دقې شان یو ځای ګاونډیان یو. یو حدیث کې دا راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی، من کان له اختان او ابنتان، د چا چې دوه خویندې یا دوه لوڼه وي او دی به پیغمبر سره په جنت کې یو ځای. یو حدیث کې دا راغلی، یو صحابي ته پوښتنه کوي، یا رسول الله که یوه وي که یوه مي، او دا زموږ د پښتنو دپاره اهمه مسله ده چې کله لور وشي ته به وایي چې د بلا تیرې مات شو، اسمان د تندر راولېدو، لور پیدا شوه جي، او په دې باندې به دوی یو قسمه غم کوي، ماتم کوي، وی لور پیدا شوې ده، بیا وی الله وی لور ورکړه. زه دا وایم ته تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا بلکل بچي نشتي، دی وی الله دې لور راکړي، خو چې بچي راله الله راکړي. نو دا لور د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او د کور برکت دی. په دې باندې ما یو بیان هم کړی د هغه چې ته واورئ پیدا کوي چې لور یا لونه دا د الله نعمت دی او د کور برکت دی. په لونو باندې مه خفه کېږئ، لونو باندې خرچه کوئ، ښکلی تربیت وله کوئ، نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي شي. ښه خوشحاله او ژوند تېروئ او ښه پراخه سینه ساتئ د خپلو لونو ته، او د دوی حق د هغه له پوره ورکوئ. په میراث کې چې د دوی کومه برخه رسي په هغې وصیت وکئ چې میراث کې به زما د لور ته، د خویندو ته، د مور ته، د ټولو ته برخه میلاویږي. دا شریعت دی، دا اسلام دی. هله به الله تعالی په جنت کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خواکیزۍ درکوي.